د اغلې ګرینج دوهم ټولګی 45 د ټېنېس توپونه لري. هر کله چې داسې عبارتي پوښتنه حلوو باید ټول راکړل سوي اړین معلومات یې یو بل پسې ولیکو. نو دلته هم له 45 توپونو نه یې پیل کوو. بیا ویل سوي چې 19 توپونه ښه په تفریح کې ورسره 45 توپونه ول او بیا 19 توپونه د دیوال نه بهر ګذار سوي او 6 نور هم ورک سوي دي. نو اوس د اغلې ګرینج ټولګي سره ټول ټال څو توپونه پاته دي؟ ښه نو د داسې پوښتنو د حلولو لپاره باید له یو سم ځای نه پیل کړو. لکه زه دلته له 45 نه پیل کوم او بیا ځان نه پوښتنه کوم چې آیا د ما توپونه ډیر سوي او که کم سوي. اوس که وګورو د اغلې ګرینج ټولګي له 45 توپونو پیل وکړ او بیا 19 توپونه بهر ګذار سول. نو توپونه کم سول او وروسته 6 توپونه هم ورک سول. نو کله چې کوم څه کمیږي لکه دلته چې توپونه کم سوي له هغو توپونو نه چې په پیل کې ول نو باید له منفي کار واخلو او یا که زیر سو نو دلته ویلی سو چې څو دانې توپونه د اغلې ګرینج ټولګي سره پاته دي. نو هغې سره خو ټول هغه توپونه نه دي پاته له کومو چې پیل کړې وه. نو باید له منفي نه کار واخلو او په عبارت کې هم روښانه سوي چې 19 توپونه بهر ګذار سوي یعنی کم سوي. نو دا شمیر باید له لومړنیو توپونو منفي کړو او وروسته 6 نور هم ورک سوي چې دا هم باید له پاتې سوي توپونو نه منفي کړو. ښه اوس راځئ لومړی 19 منفي کړو. لومړی مو له 45 توپونو پیل وکړ او بیا 19 او 19 بیا بهر ګذار سول. نو دا 19 اوس منفي کوو ځکه دا توپونه مو له لاسه ورکړي. ښه نو دا څو کیږي؟ ښه د یویزې ځای کې که وګورو نو لرو چې 15 یویز منفي 9 یویز. اوس دلته هم 15 له 9 کوچني دي نو باید یویز زیات کړو. نو اوس که د لسیزو ځای کې د 4 پر ځای 3 پرېږدو او دا یو لسو نه یې یویز جوړ کړو نو دا به 10 دانې یویز سي او 15 یویز چې 15 یویز به سي. نو اوس کولی سو منفي عملیه سرته ورسوو. نو 15 منفي 9 مساوي کیږي له 6 سره ځکه 6 جمع 9 بیرته 15 کیږي او 13 منفي 11 هم 12 کیږي. نو 16. آیا همدا مو ځواب دی که نه؟ دا یوازې هغه توپونه دي چې بهر ګذار سوي وو. توپونو نه وروسته راپاته دي خو که په یاد مو وي 6 نور هم ورک سوي نو باید 6 هم ترې کم کړو. نو راځئ دا پاتې توپونه ښه له 45 مو پیل کړی و. 19 توپونه بهر ګذار سوي چې دې حالت کې پاتې توپونه 16 دي او 6 توپونه هم ورک سوي. نو دلته هم ورک سوي په دې معنا ده یعنی له لومړي شمیر نه کم سوي دي. نو د همدې لپاره له منفي نه کار اخلو. نو له پاتې توپونو دا منفي کوو. اوس به څو توپونه پاته سوي وي؟ نو 6 یویز منفي 6 یویز مساوي کیږي له 0 سره. د یویزو ځای کې د 2 لاندې هم نسته نو په خپله 2 لیکو. نو څو توپونه را سره پاته سول یعنی د اغلې ګرینج ټولګي ته ټول ټال څو توپونه پاته سوي دي؟ ځواب مو دلته دی. دوی سره پاته سول 20 توپونه. لومړی 45 توپونه ول 19 دیوال نه بهر ګذار سول چې له لاسه تللي. د همدې لپاره مو منفي کړل چې 16 پاته سول بیا 6 نور هم ورک سول. نو 6 هم له 16 منفي کړل چې ټول ټال 20 توپونه پاته سول.